سلامونه له ملال میډیا څخه وروستیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د سمنګان ولایت د سپورټ ادارې لخوا د لوی اختر په مناسبت د دره یوسف، حضرت سلطان او فیروز نخچیر ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د سمنګان ولایت د ورزش مسؤلینو، دیني عالمانو، ورزشکارانو او د دغه ډګر یو زیات شمېر مینوالو ګډون کړی و. په پای کې د دغه سیالۍ د اتلولۍ لقب 10 کورشیانو وګټه. د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د لوی اختر نمانځل او د هېواد د ځوانانو ترمنځ د ورورګلوۍ او د سالمې فضا رامنځته کول دي. د دایکنډي ولایت د شهرستان ولسوالۍ په خاکشاهي بازار کې د دایکنډي ولایت د ورزش امریت له لوري د لوی اختر په مناسبت د 60 تنو ورزشکارانو ترمنځ د شاته یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوه. په پای کې 10 ورزشکارانو وتوانېدل چې لومړی مقام وګټي. د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د ملي او دودیزې لوبو وده او د ولسوالیو په کچه ورزش د ځوانانو هڅول او له سګرټ څکولو څخه لرې ساتل دي. د فراه ولایت د مرکز اړوند پولي باغ سیمه کې د فراه د سپورټ امریت له لوري د مرکز او ولسوالیو د 80 تنو ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د فراه ورزش او کورش مسؤلینو، ورزشکارانو او ګڼ شمېر مینوالو برخه اخیستې وه. د سیالیو موخه د ورزشکارانو هڅول د کورش مینوالو ته د سالمې تفریح رامنځته کول و. د بلخ ولایت په کوشنده ولسوالۍ کې د لوی اختر په مناسبت د 150 تنو ورزشکارانو ترمنځ د کورش 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې له سرپل څخه 60 تنو ورزشکارانو، له بلخ څخه 50 تنو او له سمنګان څخه 80 تنو پهلوانانو برخه اخیستې وه. پای کې بلخ د ډیرو امتیازونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل او بلخي پهلوانان عبدالمنان مخدوم خپل سمنګاني سیال ته په ماتې ورکولو او د لوړو امتیازونو په ګټلو سره د سیالیو د قهرمانۍ لقب ترلاسه او د اتلولۍ کاپ یې پورته کړ. د لوی اختر په مناسبت د پروان ولایت د سپورټ ادارې لخوا د 4 لوبډلو وحدت غوربند، وحدت میکران، سید خیل او بګرام ترمنځ د والیبال سیالۍ د پروان ولایت د ورزشي ادارې په مرکزي لوبغالي کې د انلایټ والیبال فدراسیون سره په همغږۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ په پایلوبه کې د وحدت غوربند لوبډلې د وحدت مرکزي لوبډلې ته د 3-2 په توپیر ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتله شوه او د وحدت مرکز ټیم 2یم مقام خپل کړ. د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د لوی اختر نمانځل او ورزش ته د ځوانانو هڅول دي. د احمد خیل ولسوالۍ په حسین خیل کلي کې د 53 لوبډلو ترمنځ د ورزش ګڼو مینوالو ګډون کړی و. د دغه لیګ لومړۍ لوبه د حسین خیل خورځوانه او خوست احسان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې احسان لوبډلې خپل سیال لوبډلې ته 2-0 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او بریا یې خپله کړه. د یادونې وړ ده چې د ځاځي والیبال لیګ سیالۍ له 3 کلونو راپدې خوا هر کال یو ځل په حسین خیلو کې ترسره کیږي. او ایټالوي ستوری د 70 میلیونو یورو سره پریمیر لیګ ته لاړ. د رسنیو د راپورونو له مخې نیوکاسل کلب په رسمي توګه د 70 میلیونو یورو په ارزښت ساندرو تونالي د پیرودلو اعلان وکړ. د میلان ایټالوي ستوري تونالي چې د نوي پیرلو په نوم مشهور و، په دې بیه سره د تر ټولو ګران ایټالوي لوبغاړی لقب خپل کړ او د روسونیري په تاریخ کې تر ټولو ګران بیه پلورل شوی دی. له نیوکاسل سره د تونالي تړون د 6 کلونو لپاره دی او میلان به د دغه لوبغاړي د راتلونکي خرڅلاو 10% ترلاسه کړي.